د افغانستان په تړاو سیګار زیات بد خبر نشر کړ. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. سیګار وایي افغانستان ته د ځمکې له لارې د هندي توکو وارداتو ته اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سوداګریزه هوکړه اجازه نه ورکوي چې هندي توکي د ځمکې له لارې افغانستان ته وارد شي. سیګار شنبې د وږي په 19مه په یوه ټویټ کې افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو له کمښته خبر ورکوي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د نړیوال بانک د اټکلونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د توکو د وارداتو او صادراتو کچه د تیر کال په پرتله له 40 تر 50 سلنې کمې شوې ده. له بلې خوا سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 8.1 میلیون ټنه د ډبرو سکرو پاکستان ته صادر شوي چې د دغه محصول 14 سلنې زیاتوالی ښیي چې په تېرو 12 لسیزو کې تر ټولو لوړه کچه ده. سیګار ویلي چې دومره د ډبرو سکاره له هغو کارونو ترلاسه کېږي چې ماشومان پکې کار کوي. د ډبرو سکاره هماغه مهم کاني مواد دي چې په بې مخینې توګه د طالبانو لخوا پاکستان ته صادریږي.